که غواړئ په یوه دقیقه کې د یو کال قبول شوي نفلي عبادت ثواب ترلاسه کړئ نو طریقه یې ډیره ساده او اسانه ده. که یو کس له ځان څخه د دې پوښتنه وکړي چې په خاوره کې دا کیفیت له کومه شولو چې هر ډول نبات ورڅخه رازرغون شي او هر نبات د خپل ضرورت ټول مواد له خاورې څخه ترلاسه کړي. همدارنګه د ونو او نباتاتو په ریښو کې دا پوهه له کومه شوله چې د خپل ضرورت وړ مواد له خاورو څخه ترلاسه او خپلو بیلابیلو برخو ته یې په منظم شکل باندې تقسیم کړي. تاسو په دې تصویر کې د مڼو ونې وینئ چې په ښکلو ګلانو باندې سنبال شوي دي. د دغه ونو ریښې څنګه پوهېدلی شي چې له خاورې څخه هغه مواد راټول کړي کوم چې د دې د بیلابیلو برخو ضرورت دی. مثلا تنې ته ځانګړي مواد، پاڼو او ګلانو ته هم جدا مواد راچمتو او په منظم شکل باندې یې تقسیم کړي. همدارنګه دلته بیلابیل نور نباتات هم شتون لري چې ریښو یې د خپل ضرورت مطابق مواد را اخیستي او خپلو بیلابیلو برخو ته یې تقسیم کړي دي. دا په خپله د خدای پیژندنې یو لوی او مهم درس دی. کله چې انسان په دې شکل باندې د الله جل جلاله په مخلوقاتو کې عمیق تفکر وکړي او بالاخره داسې مرحلې ته ورسیږي چې د الله عظمت ته د تعظیم او تسلیمۍ سر کیږدي، نو دغه ډول تفکر په حقیقت کې هر ساعت یې د 80 کاله قبول شوي نفلي عبادت سره سمون خوري چې هره دقیقه یې د یو کال قبول شوي نفلي عبادت معادل ده. هغه کسان چې غواړي الله جل جلاله ته تر ټولو په لنډه او اسانه طریقه باندې ځان ورسوي، نو همدا یې ښه او غوره لاره ده چې د الله جل جلاله په مخلوقاتو کې تفکر وکړي چې دا د خدای پیژندنې مهم درس دی.